قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. ځنګل په ځمکنۍ کورې کې د 2 اکسیجن کاربن د کمولو عمده وسیله ده. انسانان د نیالګیو کېنولو او د ځنګلونو د زیاتوالي له لارې چاپیریال ساتلی شي. د روان کال په پسرلي کې د چین په بېلابېلو ځایونو کې د نیالګیو کېنولو کمپاین او د ايکولوژيکي سيسټم د ساتلو یو لړ فعاليتونه ترسره شوي دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات تاسو ته وړاندې کړم. د چین د ځنګلونو او څلځایونو ملي ادارې شمېرې ښیي چې د سږ کال د مارچ تر پایه پورې په دغه هیواد کې د ځنګلونو د پراخوالي زیاتوالی 5,210,000 جریبو ته رسیدلی چې په دې جملې کې یې په خونان، خوبې او ګویجو ولایتونو کې د زیاتوالي سرعت ډېر چټک و او په همدې موده کې له دغو 3 ولایتونو څخه په یو ولایت کې د ځنګلونو د پراخوالي زیاتوالی له 680,000 جریبو څخه اوښتی دی. چین سږ کال دا موخه ټاکلې چې په ټول هیواد کې به د نیالګیو د کېنولو او د ځنګلونو د زیاتوالي عمومي مساحت 13,310,000 جریبو ته ورسوي. د معلوماتو له مخې په چین کې په تیرو لسو کلونو کې د نیالګیو کېنولو او د ځنګلونو د زیاتوالي عمومي مساحت 560 میلیونه جریبو ته رسیدلی چې په دې سره په دغه هیواد کې د ځنګلونو عمومي مساحت 1,155 میلیونو جریبو ته رسیدلی دی. د دغه هیواد په سلو کې 24 ځمکه په ځنګلونو پوښل شوې ده. د یادونې وړ ټکی دا دی چې په چین کې د کرل شویو ځنګلونو مساحت 438 میلیونو جریبو ته رسیدلی چې دغه شمېر په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. په تیرو لسیزو کې په چین کې د کرل شویو ځنګلونو د زیاتوالي اندازه د نړۍ په عمومي زیاتوالي کې یو په 4مه برخه نیولې او د زیاتوالي سرعت یې تر ټولو ډېر چټک بلل شوی دی. ځمکنۍ کوره د انسانانو ګډ کړی دی، نو زرګونه او ښایسته ځمکنۍ کوره د بشر ګډ او یوازینی انتخاب دی او هم د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. قدرمانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. بریالي اوسئ.